بخته عجب یې چا کړې سمه چا سپېره کړې بخته عجب یې چا کړې سمه چا سپېره کړې چا ته تخت او څوک له تخته راګسه کړې دویم شعر د فرید خانه چې په هر کښلي پسې پړی له سرکاږې په هر کښلي پسې پړی له سرکاږې زړه په سورې یې تړه تخونه خره کړې بیا رقیب خولې پورې مچ غوندې ورشوري بیا رقیب خولې پورې مچ غوندې ورشوري کندې ما ورته غندي کورې کږه کړې بیا رقیب خولې پورې مچ غوندې ورشوري کندې ما ورته غندي کورې کږه کړې چې د دوو زړونو په منځ کې مداخلت کړي چې د دوو زړونو په منځ کې مداخلت کړي امید صاحب داسې خلکو چې ناړۍ غوندې پلسه کړي او تا د شونډو خوځولو جوړ عادت دی تا د شونډو خوځولو جوړ عادت دی ما کړو ځکه در نږدې غوږ چې کیسه کړې دومره پوه شوم په درتلک دې سلا نه دی دومره پوه شوم په درتلک دې سلا نه دی که نه ډک محفل کې ولې ډیوه مړه کړې اخري مقطع ده چې که یاري دې بیټني سره ونه کړه که یاري دې بیټني سره ونه کړه ښه ده ته خو یې پوره په ځان غره کړې